یو زنانه ده او هغه یو زوړ خاوند طلاقه کړې ده، د هغې سره وړوکی ماشوم دی. نو اولنی سوال دا دی چې دا ماشوم یتیم حسابېږي او که نه، ځکه چې پلار پرېښودی دی. او دویم دا که زه د دې زنانه سره واده وکړم او د دې ماشوم تربیت وکړم او کفالت یې وکړم، نو هغه اجر به ما ته میلاوي کوم اجر چې د یتیم په کفالت کې؟ الجواب چې د ماشوم پلار ژوندی دته یتیم نه ویلی کېږي. یو هسې د عاطفي خبره، یعنې هسې د زړه سېزلو، لکه غریب یتیم شو او پلار، دا جدا خبره. یو د شریعت مسله ده. شریعت ته چې کله رالي بیا به هره خبره ښه واضحه کړي. یو ماشوم د مور سره اوسېږي، پلار پرېښودی دی، پلار یې ژوندی دی، دا ماشوم یتیم نه حسابېږي. علما یتیم څه ته وایي؟ په شریعت کې یتیم چا ته وایي؟ الطفل الصغیر الذي دون البلوغ الذي فقد اباه. هغه ماشوم چې لا بلوغ ته نه دی رسېدلی، بالغ شوی نه دی او پلار ترې مړ شوی دی، نو دا څه شی شو؟ یتیم. او زموږ پښتنو له ورځې زموږ پښتنو 80 کاله سړي ته هم بوډا یتیم وایي. هغې غریب یتیم شو، هغه د 50 کالو یتیم شو، مور یې مړه شو، یتیم شو. نو دوه غلطیا دي. یو خو د مور په مرګ باندې ماشوم یتیم کېږي نه، نو دویم د 50 کالو بوډا اوس یتیم شو. دا لا پرېږده، بس پکې داسې وي چې ښځه یې مړه شي، وایي اوس یتیم شو. د ښځې په مرګ ته هم یتیم جوړوي. نو داسې یو د هسې هغه عاطفي خبرې دي، زړه سېزل دي او په یو سړي ترس کول دي، جدا خبره ده. او یو د شریعت مسله ده. شریعت کې یتیم هغه څوک دی، هغه ماشوم دی چې د بالغه کېدو نه مخکې پلار مړ شو، مور نه پلار. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې د ماشوم ته خو یتیم نشو ویلی. دویم که ته د ده کفالت وکړې او تربیت یې وکړې، نو هغه اجر یې نه دی کوم چې د یتیم دی. دا واضح خبره ده چې حدیث کې خو یتیم ټکی راغلی. ورسره درېیمه دا یاده کړه، خو د دې معنی دا نه ده چې د ده په کفالت او په تربیت کې تا ته اجر نه میلاویږي، بلکې د دې ماشوم په کفالت او په تربیت کې رب العالمین به تعالی بې حسابه اجر درکوي انشاءالله. خو اوس دومره جرأت موږ نشو کولی چې هغه حدیث ستا دپاره دغه کړو چې او ته پکې هم دننه راځي، ځکه چې دا خو نصوص دي او په دې کې به موږ احتیاط کوو. خو تعالی به الله اجر درکوي. او زه به درته دا ووایم څنګه به الله تعالی په دې اجر نه درکوي چې کوم شریعت کې د څاروو سره په احسان باندې اجر دی، نو د انسان سره په احسان باندې اجر نه. هغه حدیث ورته تاسو ته معلوم دی، په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی ان امرأة بغیة رأت کلبا فی یوم حار. یو زناکاره ښځه وه، بدکاره او سخته ګرمي وه، هغې سپی ولیدو چې هغه سپی د کوهي نه چاپېره چورلېدو او دومره تږی شوی و چې دا ژبه یې راویستې وه او دا شګه یې څټله. فنزعت له بموقها فغفر لها. نو هغې دا خپله موزه وویسته او په هغې کې د سپي له اوبه راواغستې او هغه له یې ورکړې، رب العالمین وبخله. صرف سپي له څه ورکړې؟ اوبه ورکړې. او دغه شان د یو سړي په باره کې هم راځي چې هغه اوبه ورکړې سپي له، الله بخله. نو چې سپي له اوبه ورکوي په هغې ورته اجر میلاویږي. نو چې د یو ماشوم تربیت وکړي، کفالت یې وکړي، په هغه خرچه کوي، دته به اجر نه میلاویږي؟ ښه لوی اجر به ورته میلاوي. او دا فایده اوس ډېر ساتل پکار دي چې دا کفالت د یتیم یا کفالت د ماشوم معنی دا نه چې صرف پرې سړی خرچه کوي. کفالت کې دا خرچه یو حصه ده د کفالت. نور کفالت کې اهمه خبره هغه تربیت دی، چې ته د ماشوم تربیت وکړې، دته دین وښیې، دته سړیتوب وښیې، دته اخلاق وښیې او دی په دې طریقې سره لوی شي.